درنه نن نهمه ورځ دی چې شروع دی او که تاسو وکسئ او تاسو هم کتلو ما اندازې سره اوس په دې ساعت باندې تقریبا یو 70-90 خلک په دې درنه کې ناست دي. د جمعې مونځ هم نن احتجاجاً په درنې مقام باندې ادا شو او دې سره سره چې کوم مشکلات درو میاشتو نه دلته کې دغه کورمه ورسره خاص کر پراچینار چې دې مشکلاتو سره مخامخ دی هغې کې هیڅ قسم ته اسانتیا نه دی راغلی. ماغه د خوراکي مواد چې کوم دی هغه شارټیج بلکې ختم شو. د نه مخکې خو هم لږ بازار کې چې ته 1.5 کیلو به چې ته ویړي به و چې ته به ایډیبل آیل پراته و هغه هم ختم شو. چینی خو بالکل ناپیده دی هغه هم ختم شوي دی او دې سره سره چې کوم ډرګز و لایف سیوینګ ډرګز و چې هغه لږ څه پرایویټ سټورو کې اویلیبل و هغه هم ختم شو. نو مشکلات چې کوم دي د دغو خلکو د دغې علاقې کوم مشکلات دي کې څه اسانتیا نه دی راغلی. انشاءالله درنه جاري وساري دی کافي تعداد دی ورکې او که بیا هم داسې مطلب دا دی چې دغه حکمران او دغه ریاست چې دا داسې خاموش ناست دی په دې هم صبر ونه شو د دې خلکو نو ما ته داسې معلومیږي چې انشاءالله تاسو به ډېر زر وکسئ لکه څنګه ټول پاکستان کې واړه ماشومان زنانه بوډاګان ټول راوتي دي. ډېر وخت نږدې به تاسو وګورئ چې د پراچینار روډونه به انشاءالله بیا د پراچینار عوامو نه ډک وي او هغه عوام چې دی هغه به زنانه هم وي ماشومان به هم وي بوډاګان به هم وي او دغه د حکومت د ریاست دغه خاموشي چې کومه دی دا به انشاءالله ټولې دنیا ته بیا ښایي شي.